آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی رئیس فضل هادي مسلمیار دوبۍ ته تللی. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیار متحده عربي اماراتو ته تللی دی. نوموړي ته یوې نږدې سرچینې د BBC عنایت الحق یاسیني ته ویلي چې دا یو شخصي سفر دی چې شاوخوا 10 ورځې به دوام وکړي. د سرچینې په دې اړه چې ولې اوس دا سفر ترسره کیږي وویل چې د تګ راتګ په لار کې د شته ستونزو له لرې کېدو وروسته دا سفر شونی شو. خو یادې سرچینې په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ چې دا ستونزې څه وې او د سفر په برخه کې د چا لخوا خنډ جوړ شوی و. د 2021 کال د اګست پر 15 د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته ګڼ شمېر افغان چارواکي او سیاستوال له افغانستان بهر شول او نورو هیوادونو ته ولاړل. خو ښاغلی مسلمیار د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله ترڅنګ د هغو کسانو په ډله کې و چې په کابل کې پاتې شول. څو ورځې وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په اړه داسې راپورټونه خپاره شول چې ګواکې کرزی او د ملي مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله په خپلو کورونو کې نظربند دي او بهر ته د سفر اجازه نه لري. همداراز د طالبانو ډیری سیاسي او پوځ مخالفین او مشران دا مهال له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د شنبې پر ورځ د انطالیا ډیپلوماسي فورم غونډې ته وویل چې په ټول افغانستان کې هیڅ سیاسي بندي نشته. فضل هادي مسلمیار د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف نږدې ملګری دی او په تیرو دولتونو کې یوه اغېزناکه څېره پاتې شوې ده. قدرمنو تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات ورسره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.